په بلخ ولایت کې دوامداره پسرلني بارانونه د دغه ولایت د بزګرانو د خوشحالۍ لامل ګرځېدلي دي. بزګران وایي چې وروستیو بارانونو یې له منځه وړي هیلې بیا راټوکولې دي. دوی زیاتوي چې کولی شي اوس د للمي کښتونو له لارې خپلې زیاتې اړتیاوې پوره کړي. قبیل جو، گندم، ناخود، زغیر، کنجد. ای بعد ما پالیس های خود میشانیم، کارهای خود ادامه میتیم. الحمدلله کشت و کار ما بسیار خوب است. از هر سال که امسال خیلی خوب است. الحمدلله ما راضی هستیم. فعلا خوب است. فضل خدا کشت تا به حدی من بعدم خدا کنه که از یک آفت بلاش خداوند ما را نجات بده، از کشت های ما را ان شاء الله. الحمدلله فعلا خوش است، ما خوشحال هستیم. اصلا زراعت کم پیش کاری ده، از 10 نفر یک نفر، از 20 نفر یک نفر صاحب کاری ده. مگم صاحب بسیار امسال دم کوبنده صاحب خوب است. تمام موقع خوب است. ورته مهال د یاد ولایت د کرنیزو خدمتونو د ترویج مدیر وایي چې په وروستیو کلونو کې وچکالیو کروندګرو ته ډیر زیانونه واړول، خو اوسنیو بارانونو د للمي کښتونو لپاره د کروندګرو هیلې راټوکولې دي. در سال جاری وقتی که بارندگی شروع شد، یقین از طریق کارمندان فنی ترویج در سطح ولسوالیات تشویق شدند که اینا ساحات للمیزارشانه، اینا اگر موقعی رفع گندم وقتی سپاری شده بود تشویق شدن که اینا زغیر بکارن، نخود بکارن، زیره بکارن. اینا کاریدن و خوشبختانه تا فعلا رشد و نموی نباتات بسیار نرمال است، یعنی بسیار خوب است. په افغانستان کې د بېساري وچکالیو د کروندګرو او مالدارانو له اندېښنو او د نړیوالو بنسټونو له خبرداریو سره وروستیو پرلهپسې بارانونو په دغه هیواد کې د کرکیلې لپاره د خلکو هیلې راژوندۍ کړي دي.